بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو وارې بیا دا خپله خوشقسمتي ګڼم چې منګل کتاب کور ته محمد اقبال، بهلول مروت، بلوټي او جلالي صاحب تشریف راوړی دی. دا یو داسې بختوره موقع ده چې د دریم کتاب نم چاپ شو او اوس په موږ د هغې یو رونمایي غوندې هم وکړو چې تاسو هم دا وګورئ چې دا کتاب الله تعالی دا سعادت منګل کتاب کور ته نصیب کړو چې دا بختور کتاب زموږ په لاسونو چې موږ پکې منډه تړله ووهله او چاپ شو. نو د موږ ټول دلته چې څومره غونډه ناسته ده هغه پیر صاحب ته په دې ډېره زیاته مبارکي ورکوو د زړه د تل نه، او زلمي کل ته او خصوصي توګه هغه خلکو ته چې څوک د تصوف نزاکتونه لطافتونه لټوي نو هغوی ته خواست دی چې هغوی د دا کتاب وګوري چې د عرفان په خوږو مړ شي. مونږ په دې موقع دا یو غنیمت دی چې مونږ سره دومره ستر عالم فاضل د تصوف شاعر ادیب ناست دی، نو مونږ به په خپل هم څه مات ګوډ شعرونه د ده په وړاندې پیش کړو. ښاغلی سراج افریدی هم مونږ سره موجود دی او بیا به نورې خبرې به بهلول صاحب سره کوو او دی به مونږ ته خپل تازه کلام هم اوري او دی به زمونږ د دې غونډې مشري هم کوي. صدر محترم دی زمونږ د دې غونډې. نو پیر صاحب ستاسو په اجازت اول به زه یو دوه مات ګوډ خپل هغه تاسو په خدمت کې وړاندې کوم، بیا به خبره مخکې بیایو. هر ښکلي وویشتم د زړه په سر خطا نه شومه، هر ښکلي وویشتم د زړه په سر خطا نه شومه، شکر دی خدایه چې په عشق کې وارخطا نه شومه. هر ښکلي وویشتم د زړه په سر خطا نه شومه، شکر دی خدایه چې په عشق کې وارخطا نه شومه. زه د ګرد منځ نه شهسوار غوندې راووتمه، زه د ګرد منځ نه شهسوار غوندې راووتمه، زه لکه ګرد په چا پرې نه وتم غبار نه شومه. زه د ګرد منځ نه شهسوار غوندې راووتمه، زه لکه ګرد په چا پرې نه وتم غبار نه شومه. او ما د خپل ځان دغه عادت چېرته لیدلی نه و، ما د خپل ځان دغه عادت چېرته لیدلی نه و چې مرور مې جانان لاړو زه په خوله نه شوم. او دې سترګور وخت کې ما غم د خپل نظر ونه کړو، دې سترګور وخت کې ما غم د خپل نظر ونه کړو، دې سترګور وخت کې ملګرو زه بینا نه شوم. او اخري ډېره مننه. دې سترګور وخت کې ما غم د خپل نظر ونه کړو، دې سترګور وخت کې ملګرو زه بینا نه شوم. او اخري مقطار د منګله زه د خپل ولس په طبیعت پوهېږم، منګله زه د خپل ولس په طبیعت پوهېږم، دا چې باور په ما څوک نه کوي ملا نه شوم. دا درته چا وی چې دا لوبه په کمال نه کېږي، دا درته چا وی چې دا لوبه په کمال نه کېږي، دا زندگی دا زندگی ګوره په سوال نه کېږي. او زه انتها نه کړم نفرت انتها خوښې نیم، زه انتها نه کړم نفرت انتها خوښې نیم، خو محبت کې زما ګرانه اعتدال نه کېږي. او د پښتو سری زلوي سره اننګي د جانان، د پښتو سری زلوي سره اننګي د جانان، چې د جلال څرک پکې نه وي په جمال نه کېږي. او د ستونزې حل سړه سینه او توده وینه غواړي، د ستونزې حل سړه سینه او توده وینه غواړي، د ستونزې حل خو په فساد او په جنجال نه کېږي. او اخري مقطار ده، ته ورته ووایه منګله مینه برید نه لري، ته ورته ووایه منګله مینه برید نه لري، بېلتون د زړونو په زنځیر یا په دیوال نه کېږي. او دا درته چا وی چې دا لوبه په کمال نه کېږي، دا زندگی ده زندگی ګوره په سوال نه کېږي. ډېره مننه.
چې په دې بختور محفل کې خپل مادګوډ احساسات تاسو سره شریک کړل. او زه زلمي شاعر افسانه نګار چې د نوي کول یو نماینده لیکونکی دی او تصوف سره یو مینه لري، محبت لري، عقیدت لري، ښاغلی سراج افریدی. زه ښاغلي سراج افریدي ته خواست کوم چې هغه اوس مونږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ډیره مننه سیر منګل صاحب. ټولو نه مخکې خو زه بهلول صاحب ته په کتاب مبارکي ورکوم. بهلول صاحب که اجازات وي غزل مطلع ده زما د سترګو اویزان دی اوښکې، زما د سترګو اویزان دی اوښکې او ته یې ولاړه او ته خاندې اوښکې. مننه. زما د سترګو اویزان دی اوښکې او ته یې ولاړه او ته خاندې اوښکې. د کوم قیامت به منظرونه ښایي، د کوم قیامت به منظرونه ښایي که چرته یو شوی دغه ساندې اوښکې. مننه. د کوم قیامت به منظرونه ښایي او که چرته یو شوی دغه ساندې اوښکې او په ځمکه پرېوتلې تم غوندې شوې، تم غوندې شوې او ستا د راتلو نه لږې وړاندې اوښکې. مننه مننه. په ځمکه پرېوتلې تم غوندې شوې او ستا د راتلو نه لږې وړاندې اوښکې. او پکې د جبر نغارې اورمه، پکې د جبر نغارې اورمه نن دې په سترګو کې ویان دې اوښکې. مننه. پکې د جبر نغارې اورم او نن دې په سترګو کې ویان دې اوښکې. او څومره به نور د زړه حالونه جاړم، څومره به نور وي رپان دې اوښکې. مننه. څومره به نور د زړه حالونه جاړم او څومره به نور وي رپان دې اوښکې. او د دې تصویر په ننګو لارې دي، د دې تصویر په ننګو لارې دي او که نمایش کې شي نومیان دې اوښکې. او مننه. او مکتاز د سراج دا چینه رښتیا چینه ده، سراج دا چینه رښتیا چینه ده که د یو کاڼي دي بهان دې اوښکې. مننه. سراج دا چینه رښتیا چینه که د یو کاڼي دي بهان دې اوښکې. خود آرایه خود نمایه څه خو وایه، خود آرایه خود نمایه څه خو وایه، د خپل ذات په صفت وایه څه خو وایه. او د باڼه په شانې تا ته ودرېدلی، د باڼه په شانې تا ته ودرېدلی او د لیمه په څیر لورایه څه خو وایه. مننه مننه. د باڼه په شانې تا ته ودرېدلی او د لیمه په څیر لورایه څه خو وایه. او د خپل رایې دومره حق خو دې جوړېږي، د خپل رایې دومره حق خو دې جوړېږي که ته ډېر یې کم نمایه څه خو وایه. مانه مانه. د خپل رایې دومره حق خو دې جوړېږي او که ته ډېر یې کم نمایه څه خو وایه. و یو غوټې د نزاکت نه شونډې واکړه، یو غوټې د نزاکت نه شونډې واکړه او فقط دومره وفرمایه څه خو وایه. مننه. او چرته ژوند چې د ښکلا په بام ولاړ وي، چرته ژوند چې د ښکلا په بام ولاړ وي او د احساس له هغه ځایه څه خو وایه. مننه. او عشقه ستا چې دغه کومه مرحله ده، عشقه ستا چې دغه کومه مرحله ده او زه خو اوس هم سر تر پایه څه خو وایه. او مکتاز د بهلول صاحب یا سراج ډېر خاموشه غوندې ښکاري، یا سراج ډېر خاموشه غوندې ښکاري، یا ملنګه ځان راښایه څه خو وایه، د خپل ذات په صفت وایه څه خو. او ښاغلی سراج افریدی صاحب چې تاسو او مونږ نه خوندور کلام واورېدو. اوس په مونږ خپل صدر محترم چې د دې غونډې صدر دی محمد اقبال بهلول مروت صاحب ته موقع ورکوو چې هغه مونږ ته په دې تصوف په هکله هم څه تپوسونه به کوو او مونږ ته به خپل کلام هم اوروي. نو مروت صاحب منګل کتاب کور ته په خیر راغلی. ستاسو ډیره مننه چې په دې ګرمۍ کې په دې یعنی نن د پېښور درجه حرارت ډیر زیات دی چې په دې ګرمۍ کې تاسو مونږ په خپل دیدن ونمنځلو راغلی او په دې بختوره موقع ستاسو د کتاب هغه مخکتنه مو شوه نم چې دا ستاسو د شعر دریمه ټولګه ده. نو په خیرالی درته وایم هر کله راشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
یو جهان مننه منګل صاحب تاسو موږ ته همیشه چې تاسو موږ منګل کتاب کور ته راغلو تاسو موږ ته دومره عزت را کړی ده دومره مستایل یو چې موږ ته د تاسو کوم خلوص ته د تاسو کوم موږ سره مینه ده موږ سره الفاظ نشته چې موږ تاسو شکریا ادا کړو زه د خپل قدرمن سراج افریدي شاه حسن ولی عادل خان تاسو او د عدنان ګل تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو ما په اعزاز چې د ما کتاب مخکتنه په دور لنډ وخت کې مطلب دا د جوړ کړله او ما باندې مدای احسان وکړو چې زه مخپل مینوالو ته مخامخ کړم یو جهان مننه منګل صاحب ډیر ډیر شکریا سراج صاحب کا خیال وکړي که نه نو د مروت صاحب د شاعرۍ سیاق او سباق ته چې سړی وګوري که نه نو په دنیا کې دوه څیزه دي یو حسن دی او بل عشق دی نور هېڅ نشته نو چې څه دي بس حقیقت دا دی او انسان چې خدای پاک پیدا کی نو هغه عالم ارواح هغه خبره چې چاته یاد وي حساس وي هغه خلک بیا لګیا وي هغه حسن لټوي چې کم حسن سره د هغه روح ملاقات شوی وي ملاقات شوی وي نو دا یو درد یو غم د هر چا نه چې په چا خاص پیرزویان الله تعالی کړي په دې چې دا عشق چې دی دا نه په بازار کې خرڅېږي نه په پوهنتونونو کې دا زده کېږي او نه په سکولونو مدرسو ښوونځی دا نه کېږي دا صرف او صرف د الله تعالی په پیرزویانه ده چې په چا دا پیرزویانه وکړي نو هغه ته یو غم ورکړي یو درد ورکړي هغه بیا حسن مطلق په لټون کې شپه او ورځ ګرځي نو دا مروت صاحب لومبی کتاب غم یعنی د ده هغه غم چې د کم په سینه کې راوړی و هغه غم د ښکاره کولو دپاره دا کتاب چاپ کړو دا د ابتدایي شاعرۍ کې دغه دی نو په دې کې ته هغه غم هغه درد محسوسولی شي چې کوم یو انسان د دنیا ته راوړی وي او هغه بیا لګیا وي هغې پسې لټون کوي نو بیا چې کله دا درد او دا غم شدت واخلي ډیر زیات شي نو بیا په سالک کې په صوفي کې د زغم او د برداشت یو ماده پیدا شي نو بیا هغه شدت دی برداشت کوي نو چې کله د باندې هغه وخت راغلی دی نو د خپلو لوستونکو ته زغم کتاب ورکړلو څه عجیبه دغه دی زغم کتاب یې ورکړلو او بیا چې کله دا زغم په نم کې بدل شو یعنی عشق کې بیا یو مقام د جړا راځي چې هغه زه خو یم چې هغه اصلي مقام دی چې هغه اوښکې توی شي د محبوب په غم کې درد کې یعنی هغه زغم بیا دومره دغه شي چې خبره نم ته منتقله شي نو دا دریم کتاب مونږ باندې پیرزویانه وکړله مروت صاحب چې مونږ ته نم راکړو نو اوس په مونږ لوستونکي په دې کتاب کې د معرفت د عرفان هغه خبرې چې هغه به چاته په یونیورسټیو کې په کالجونو کې په ډېرو لویو غټو کتابونو کې په نظر نه راځي هغه په دې کتاب کې تاسو ته په نظر راځي نو د مروت صاحب ته زه یو ځل بیا مبارکي ورکوم په دې لوی کار زیار چې د پښتو ادب ته ورکړلو مطلب دا دی چې هغه نزاکتونه لطافتونه چې هغه بیانول محسوسیږي خو بیانول ډیره ګرانه خبره ده چې هغه څوک تا ته هغه کې ایکسپلین کړي تشریح درته وکړي نو دا لوی کار او مروت صاحب وکړو او مروت صاحب نه به موږ کلام هم اورو خو مروت صاحب که ستاسو خوښه وي بس یو لنډ شان دغه موږ ته وکړي په کشف او الهام په دې څو خبرې وکړي او بیا کلام موږ ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم منګل صاحب تا د ما شاعري کومه هغه وکنه غم او زغم او نم دومره کښلې تشریح مې وکړه غم ما یو شعر ده چې زه خو اوس د تا د غم په خوښي پوه شوم په تکلیف دی غالب مشه د راحت رنګ
چې خوشي لټوم دومره وزګار نه یم زه د غم د خپل سخي جنان سنبال کړم چې څوک د غم په معرفت باندې وپوهېږي که نه موږ مرشد کریم به فرمایل چې الله پاک چاته غم عطا کوي پوه سه چې ده ته میر و کرم نیت کړی دی او درې انسان تاسې مخکې عرض وکړو محبت ته عشق ته مودت ته غم چې ما کوم کتاب وه د ما محبت کومه شخصانه وه کوم ما محبت پیدا سلی و محبت یوه عامه جذبه ده بهترین علم فرمایي الله لا ایمان لمن لا محبت له چا چې ایمان نسته چا چې محبت نسته مخکې ما دلته عرض کړی چې انسان اونس نه مشتق ته اونس درې صورتونه دي محبت ته عشق ته مودت ته نو محبت بغیر دا انسان نسی ګاڼه بلکې کائنات د کنتو کنز مخفیه فاحببت ان اغرف محمد وعلى بیت محمد زه پټه خزانه و چې ما محبت پیدا زما خپل حبیب غال نور تخلیق ما چې کوم غم و د ما محبت کوم اظهار و هغه و چې کوم ما غم و تاسو ډېر ښکلې تشریح کړه چې هغه ما برداشت کړ نو هغه چې کوم د عشق پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي عشق النار یخرق الماسی والمحبوب عشق هغه ورته چې مشوکې نه سوا هر څه وسوځوي مولا جعفر صادق علیه السلام فرمایي چې عشق نه په خپله ښه ده نه په بد ده دا یو جنون ده که دا جنون تا هوس نه ترنه لاړه نو دا تا جنون ته ورسوي او که چیرې دا تا نه مودت ته لاړی نو تا مسنون ته ورسوي مفتون تا نه جوړ کړي نو چې عشق د ما کوم زغم و دا دغه ور چې د استخالیت نه چې ما زه تېر سلم نو دریم کتاب چې نام دا د ما مودت کمال ده نو بیا چې عشق په مودت چې بدل سه کل اصلکم علی اجر مودت فی القربه نو مودت اغ جمال سره کېږي عشق حسن سره کېږي حسن معروضي وي سره کوم نسبت ته هغه معروضي وي عشق مودت چې کوم دا جمال سره کېږي او مولا صلی الله علیه وسلم فرمایي الحب الله جمیل يحب جماله جمال صرف د محمد وعلى بیت محمد هغه خوشواله ده هغه حسن ده چې چا له مخه د چا له جمال د چا د محبت له مخه کائنات دا ټول الله پاک تخلیق کړی ده نو مطلب تصوف ما مخکې عرض کړی چې د محبت د عشق د مودت پریکټیکلی عملی صورت چې دا تصوف ته نو تاسو د ما کوم ما یو شعر ده چې څوک ځان په محبت او عشق مودت پوهول غواړي کلام د بالول ګوري په غم زغم او په نم کې نو ما د محبت او عشق او مودت درې سره کوم سانحات دي حادثات دي کوم درد او تکلیف ته کوم دغ چې خوند ده کوم دغ کړاو چې کومه مزه ده نو هغه مطلب دا د ما په دغه درې سره مجموعه چې بیان کړل او بل دوه کتابونه مې روان دي یو د دم په نام باندې ده او یو د جم په نام باندې ده ان شاء الله ولعزیز هغه نه بعد چې ما کوم د نصر کتاب ده ان شاء الله ولعزیز تاسو ته مې ښکاره کړی ده هغه په 6 جلدو چې د 3000 صفحات دي هغه به تاسو شایع کوو که خیر و ان شاء الله ولعزیز هغه په اردو کې د عرفان المودت ما په تصوف فکر باندې لیکلی ده او زه بیا تاسو شکریا ادا کوم مخکې مې عرض کړی چې د تصوف او د روحانیت دومره دقیق او باریک موضوع ده چې هغه طاهر صاحب شعر ده چې په دا 2 ورځو زمدون کې بس وایم ډېر عمرونه دي په کار زما داستان ته چې موږ څه مطلب د تصوف دومره چې موږ باندې شمال نزول شروع سي او مطلب کوم توسل د شیشتن له لوري نه راسي کنه نو هغه دومره الفاظونه او دومره معرفت نقطې ذهن ته راځي په د لاند سات په دغه نشیس نه په سلو نشستانو چې مطلب دا نه کیږي خو به هر حال مونږ دا ملګرو ته دا سوال کوو چې دا مونږ کتاب کوم دا نام دا د معرفت د عرفان کلام دا او خصوصا د محمد علی بیت محمد متعلق ما ټول مطلب دا چې کوم د خاندان کوم په دغه انسانیت باندې پیر سبیو شعر چې تا د خاور سره کوم نسبت چې راغلی دا خو تا انسانیت باندې احسان دی نو د بهترین علام دغه نورانی کورنۍ متعلق چې کوم مطلب علی عرفان خبرې دي ما بیان کړی دي او مطلب کې داسې خو کې دانسي منګل صاحب یو بنیاز رب کلام نسیوا نو ارچا کلام چې خامخا خیامیانی جار چا ته تنقید اجازت ته ما خپل یو سوچ مطابق ما چې کومه مطالعه کړې ده ما چې کومه مشاهده کړې ده ما زندگی پریکټیکلی تصوف چې تیر کړې ده نو وخت چې ما کوم مشاهدات ما بیان کړې دي کې داسې چې داسې خبرې چې هغه باندې ما ورونه ما علی عرفان خلک یا چوک مطلب د عرفان د معرفت طالب علم هغه نه پوهېږي نو هغه ته زه دا سوال کوم چې هغه د کومې کوتیانې چې داسې خبرې یادې ما ته په ګوتې کې نو مطلب دا ده چې دویم ایډیشن شای کېږي نو هغه به زه په ویاله ټنډې دا باندې مطلب دا د قبلوم او نور دا سوال کوم چې پروردګار دا ما کتاب د عرفان د معرفت طالب علمونو دپاره د ما بچو د مړو سلسلې دپاره ځکه چې موږ خپله یوې مخکې مې عرض کړی د طریقت 2 روپوره دي طریقت عامه چې موږ تصوف ورته وایو طریقت خاصه چې موږ فکر ورته وایو نو موږ خپله طریقت خاصه سره قلندري جلالي جعفري سلسلې سره وابسته یو مقصد اهداف واړه د یو ده کل دی بله کل دی خیر بل دم دم خیر هر دم خیر
انساني هغه قدرونه عمراني معاشره چې په هغه باندې ټول انسانیت یو ځای کېږي او مقصد مې خالي دا ده چې څه که هندو که عیسائی که مسلمان جوړ شوی منم دی اله ادمزاده که انسان جوړ شوی نو دا د انساني هغه قدرونه خورولو مقصد مو ده اهداف مو ده او دا انساني اقدار چې کوم د دغه کورنۍ سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پنځتن پاک او د دوه نورانی کورنۍ په دغه دنیا ته د انسانیت درس ورکړی ده د عرفان د الله پاک کوم نیابت انسان ته تکړه د اصل حقوق او ذمہداري په ګوته کړی دي نو د دغه کورنۍ کوم پیچان ده هغه د لپاره مطلب دا د موږ د فکر لار اختیار کړی و د مرشد کرم ده او زه د خپل مینوالو ته او د تاسو ټول ورونو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو ما په اعزاز چې دومره په لنډ وخت دوره خوشاله تقریب جوړ ک الله دې وکړي چې د تاسو موږ د امینه محبت په هر یوم د سرور کائنات او د اولاد د مینه محبت سره قائم دائم پاتې یو جهان مننه منګل صاحب مروت صاحب اوس کشف او الهام باندې او معمولی سو خبره وو معمولی او بس بیا کاله دا ډیره اهم خبره ده مطلب دا چې موږ جندي ورونه ایتیست او تیست هیڅ کیسه غږ شروع کیږي دوه وای چې دا خیال چې کوم د خپل پیدا کیږي کنه او موږ وایو چې خیال انسان خپل نه سکریټ کوله ځکه چې انسان فعل مختار ده خود مختار نه ده خیال په دوه صورتو چې راځي یو فوجار نتورک ته یو ابرار نتورک ته چې کوم خیال فوجار نتورک ته راځي اخته موږ اوهام وایو چې کوم خیال ابرار نتورک نه راځي اخته موږ الهام وایو الهام او د اوهام دا پیچان د کوم تا ته فوجار نتورک نه کوم الهام وسی پتا باندې کوم انکشافات مشاهده چې وسی تو کوم ریاضت چې وي نو هغه تا چې توجه د مثبت اقدار پر پیدا کوي مثبت پر پیدا کوي او هغه کتا فکری علم تراوست نو هغه به مطلب دا تا چې مثبت سوچ پیدا کی تا چې به مثبت رجحانات پیدا کی بلای طرف ته معرفت طرف د خیال کی فکر تراشي فکر نه بعد بیا تصوراتي علم راځي تصوراتي علم نه بعد اراده علم راځي اراده نه بعد نیت علم راځي نیت نه بعد فعل علم راځي اوس انکشاف چې کوم د کنه انکشاف اوهام نه کېدای شي الهام نه کېدای شي چې کوم انکشاف کوم الهام تا ته فجار نه وسی اته چې منفي سوچ پیدا کی اته ته وجود جهانات شر طرف ته کوي هغه تا چې انتشار پیدا کوي هغه به فکری علم نه درې کوي که فکری علم ته نه لاړه اته چې مطلب تصوراتي علم ته خرابوي تصوراتي علم چې ما ارادي علم ته راشي نو هغه به تر نجی نیت علم ته نیت ته چې راشي هغه تا نه غفل کوي چې خیر نه بایسي شر جوړیږي اوس انسان مخ بیا دا خبره راغلی چې انسان په درې حصو باندې ډیوایډ ده جسم نفس او روح جسم انسان جبلت ته دغه اشتها د سره کوم عزتونه ته دغه اشتها وای دا موږ جبلت ته دا موږ فعلی علم ده نفس کوم ده دا موږ سرشته دا موږ قولی علم ده او روح چې کوم ده دا مثالی علم ده دا موږ فطرت ته دغه تسکینی روحي نفسي اطمینان او جبلت جسمي نو چې کوم خیال انکشاف مثالی علم چې ته حق سره وابسته سي قولی علم چې ته چ وای سچ په وای فعلی علم چې ته کوم فعل کا بیا به باعث خیر وي نو په دې باندې به سوچ کا چې انکشاف او په دوه صورتو باندې کیږي په الهام باندې کیږي او په اوهام صورت باندې کیږي چې په الهام صورت باندې تا به خیر طرف ته پونځي تا بلای طرف پونځي کوم انکشاف کوم کشف چې تا ته اوهام نه فجار نتورک نوسی اب تا شر علم طرف ته پونځي نو مطلب دا د کشف په دوه صورتونو باندې کیږي په الهام باندې کیږي او په اوهام باندې کیږي دغه کیسه ټول نه بنادي نقطه دا ده چې دا به ته مینټین کوي چې دا ماته انکشاف الهام فجار نه وس اوهام دا کدا ماته ابرار نه وس الهام دا که الهامي فکری علم ته به پونځي او که چیرې اوهامي بیا ذکر سره ختم کوي په کیسه باندې پوښتنه نو ټول نه بنیادی اهم نقطه دا ده پروردگار تاسو موږ ټول ته مطلب د مثالی ان ترسای توفیق نصیب کی خدای اکرم یو التجا پجوندانو غزل نمخ شو شیرونه دي خدای اکرم یو التجا پجوندانو مال یار مکړي جدا پجوندانو او د زړه حال می په جړه قدر تو ویل منګل صاحب د زړه حال می په جړه قدر تو ویل بیا به ونکړي خندا پجوندانو او اسرائیل قاصد مرګ زیره د وصال شي شاسن بادشاہ اسرائیل قاصد مرګ زیره د وصال شي چې راضی شي یار لچا پجوندانو او نصیر تراب ته دا شعر ډالي چې یو مینو کې به صبر مونږ نه کړی یو مینو کې به صبر مونږ نه کړی بل خپل نو وفا پجوندانو او د وګبا د عافیت نازمندي غواړه د وګبا د عافیت نازمندي غواړه منازغه د دنیا پجوندانو او د تودو اسویلو تاو به مسور نشي
سراج صاحب د تودو سویړو تاو به مې سوړ نشي اور دې پړوړ کړو زما په ژوندانه او دا شعر جنان لالا ته ده چې پس د مرګ مې جنازې ته ضرور راشه پس د مرګ مې جنازې ته ضرور راشه یوه وعده پوره کړه دا په ژوندانه او بس خو یو باب د وفا به پکې نه وي ډاکټر ظفر علي بنګش ته دا شعر ډالی ده چې بس خو یو باب د وفا به پکې نه وي یو کتاب به لیکم ستا په ژوندانه بس خو یو باب د وفا به پکې نه وي یو کتاب به لیکم ستا په ژوندانه او دا شعر د ما ډاکټر چشتي صاحب ته ډالی وي که د دین او دنیا خیر غواړې بیا مه کړه که د دین او دنیا خیر غواړې بیا مه کړه یو غرور بل ریا په ژوندانه او تنهایی تا سره ښایي لویه ذاته تنهایی تا سره ښایي لویه ذاته ما بالول مه کړې تنها په ژوندانه د غزل رومانس غزل چې تنهایی تا سره ښایي لویه ذاته ما بالول مه کړې تنها په ژوندانه او د رومانس څو شعرونه د بچیو دپاره چې هغه بې وفا دی خو بیا هم بې وفا نه لګي هغه بې وفا دی خو بیا هم بې وفا نه لګي دا به دروغ نه وي خو دا ما ته رښتیا نه لګي دا ډاکټر طارق سلیم صاحب ته دا شعر ډالی ده چې هغه بې وفا دی خو بیا هم بې وفا نه لګي دا به دروغ نه وي خو دا ما ته رښتیا نه لګي او ته که نه یې ستا غم همسفر د ژوندانه مې دی ته که نه یې تا غم همسفر د ژوندانه مې دی ځکه ما ته ځان په لار د مینې تنها نه لګي او شوق کې مې کمی راغله که نیت کې د فطور راغی شوق کې مې کمی راغله که نیت کې د فطور راغی ولې مې ساقي زړه مایکده کې د تا نه لګي او دغسې یا بخته به د عشق له خوند محرومه وي دغسې یا بخته به د عشق له خوند محرومه وي چاته چې خوږه ستا د سرو شونډو خندا نه لګي او زیات په غم او فکر د خپل دین او دنیا خپل کوو ګلزار خانمي ته ډالی ده چې زیات په غم او فکر د خپل دین او دنیا خپل کوو هېڅ پته د شوبدو د خان او مولا نه لګي او مخکې مې ستا جور و جفا هم ناز و ادا ګڼل مخکې مې ستا جور و جفا هم ناز و ادا ګڼل اوس راته ستا ناز و ادا نه لګي او منګل صاحب دا شعر خصوصي تا پاره ده چې دا دواړه زړه پوخي کشي زړه نه خیرې نه کوي دا دواړه زړه پوخي کشي زړه نه خیرې نه کوي ځکه یو د مور بل د مین به دعا نه لګي دا دواړه زړه پوخي کشي زړه نه خیرې نه کوي ځکه یو د مور بل د مین به دعا نه لګي او دا شعر رفیع الله شریف الله ته ډالی ده چې ستا سترګې کغلې دي ګله زوم غل نظر لرم ستا سترګې کغلې دي ګله زوم غل نظر لرم ستا محفل کې پته څه د غلا او د غلا نه لګي او چاته یې ویل خپله رسوا دی صادقیانه بچیا چاته یې ویل خپله رسوا دی ما رسوا نه کړي او ډېر د لیونی بالول په ټنډه زما نه لګي ډېره مننه د ماضي اسیره وایه حال دې څه دی د ماضي مستقبل دې بربادېږي خیال دې څه دی د ماضي اسیره وایه خیال دې څه دی مستقبل دې بربادېږي خیال دې څه دی او ذهن دې هسې چې خوګر د غلامي دی ذهن دې هسې چې خوګر د غلامي دی د ضمیر د ازادي مجال دې څه دی او ستا مذهب استعاره چې د تعذیب وه ستا مذهب استعاره چې د تعذیب وه وایه اوس د تمدن مثال دې څه دی او تشویش څه تش سوچ پرې نه کړې مسلمانه تشویش څه تش سوچ پرې نه کړې مسلمانه چې سبب د دې سپېره زوال دې څه دی تشویش څه تش سوچ پرې نه کړې مسلمانه چې سبب د دې سپېره زوال دې څه دی او د وحدت د جمعیت له فیض محرومه د وحدت د جمعیت له فیض محرومه د کثرت د شر سوا جنجال دې څه دی او چې دستا علم و هنر زوال پذیر دي چې دستا علم و هنر زوال پذیر دي پښتانه و خیا نور کمال دې څه دی دا ډاکټر فضل رحیم مروت صاحب ته ډالی ده چې دستا علم و هنر زوال پذیر دي چې دستا علم و هنر زوال پذیر دي پښتانه و خیا نور کمال دې څه دی او د جلوو اثار دې ګوره لیونو کې د جلوو اثار دې ګوره لیونو کې چې تاثیر د با اثر جمال دې څه دی
او چې دعوت شیخ ساقي درکړی نه دی د توبې د ماتول محال دی څه دی او د عشق حال نه دی خبر نکړو بدحاله د عشق حال نه دی خبر نکړو بدحاله نور سر ملا د کیلو کال دی څه دی او زه له تا سره واصل له تا جدا یم زه له تا سره واصل له تا جدا یم نه شوم پوی فراق د کوم وصال دی څه دی او لمستی لالستی خبر بالولا لمستی لالستی خبر بالولا جولیلال دی څه دی شاه جلال دی څه دی او هم غندې هم استاینه کړې بالولا هم غندې هم استاینه کړې بالولا ستا رقیب دی که رفیق اقبال دی څه دی او د غزل څو شعرونه د تصوف د خپل قدرمن ورور حاجي قیوم صاغر او وحید خان په ډالۍ دي سالار صاحب ته چې ما بیګه چې خپل ښکلی جانان په خوب کې ولیدو ما بیګه چې خپل ښکلی جانان په خوب کې ولیدو خدای گو چې می خدای لکه انسان په خوب کې ولیدو ما بیګه چې خپل ښکلی جانان په خوب کې ولیدو خدای گو چې می خدای لکه انسان په خوب کې ولیدو او ځکه اوس په ویښه د وصال خوبونه وینمه ځکه اوس په ویښه د وصال خوبونه وینمه بله شپه مې هغه مهربان په خوب کې ولیدو او منګل صاحب شعر ده چې دا نسبت محب او د محبوب فاصله ختم کړي دا نسبت محب او د محبوب فاصله ختم کړي ما د عشق مقام په لا مکان په خوب کې ولیدو دا نسبت محب او د محبوب فاصله ختم کړي ما د عشق مقام په لا مکان په خوب کې ولیدو او دای د تعبیر په لاس براش استا تار وربل دای د تعبیر په لاس براش استا تار وربل ما چې برې د خپل سیره گریوان په خوب کې ولیدو عشق مې کړو ممکن چې مې آسان په خوب کې ولیدل څومره چې مشکل او ناممکن و د هغه ګران لیدل عشق مې کړو ممکن چې مې آسان په خوب کې ولیدو او نن مې چې په تور دړه جلوه د حسن پورته شوه نن مې چې په تور دړه جلوه د حسن پورته شوه جان او جانان دواړه مې یو شان په خوب کې ولیدو نن مې چې په تور دړه جلوه د حسن پورته شوه جان او جلال دواړه مې یو شان په خوب کې ولیدو او مقصد دا چې دا خو زه بالوله په لټون کې د خپل جان ومه دا خو زه بالوله په لټون کې د خپل جان ومه ما چې خپل جانان لکه خپل جان په خوب کې